عزتمن د منیر وایي چې کومه ویډیو جوړه کړې وه د مدارسو په باره کې د هغې پوره وضاحتي کلیپ هغوی په خپله بیان کړی دغه وضاحتي کلیپ تاسو واورئ بیا هغې پسې یو څو خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. العلماء ورثة الانبیاء. علما چې دي دا د انبیاء وارثان. پرون مونږ یو ویډیو شیر کړی و چې هغه مونږ د دې واقعیا نه پس د هغې په تنزل کې جوړه کړه. زمونږ چې کوم مقصد و چې ټولې مدرسې د یو کس د وجې مه بدناموئ او د خدای په ذات مې د قسم ووایي خو زمونږ په زړه کې دا نیت و چې دا مونږ په غلطه جوړو کوم مقصد چې دی بعضو خلکو واغستو خو ډېرو خلکو دا ویډیو نیمه کتلې ده چې مونږ په اخره کې باقاعده میسج ورکړی دی نو به هر حال هغې نه یو غلط تاثر خور شو چې په هغې باندې علماء کرامو رد عمل ظاهر کړی چونکې مونږ کو څه زده کړي نو د علماء کرامو نه مې زده کړي دي او زمونږ بچي به هم هغې ته کېږي او ما په خپله د ترجمې ختمونه کړي یو پیره نه بار او بلکې زمونږ ټول پینلی والا کړي دي او زمونږ چې څومره ناسته پاسته وي د خو باقاعده د دیني خلکو سره وي ولې زمونږ په ویډیو کې زیاتر دیني ویډیوز دي لکه ټول اصلاحي دي خو لکه دیني پکې ډېرې دي که نه لکه د مونځ اداب شو د جماعت اداب شو داسې نور ډېر شی چې کوم دی اخلاقیات معاملات نو لحاظه دا ویډیو مونږ په دې مقصد هرګز نه وه جوړه کړې چې د دې نه د غلط تاثر جوړ شي نو چې په دې ویډیو باندې د کوم علماو کرامو مذهبي خلکو دلزاري شوي نو د هغې نه مونږ بخښنه غواړو یو پیره نه زر پیرې ترې غواړو ولې چې مونږ په خپله باندې دا ویډیو د دې دپاره جوړه کړې په دې کې په اخره کې میسج هم پروت و خو غلط تاثر تی خور شوی دی نو د الله نه معافي غواړو او ورپسې ستاسو نه غواړو. جزاک الله. عزتمن تاسو دې دا وضاحتي کلیپ واورېدلو او ستاسو خدمت کې دغه عرض دی چې کله یو ویډیو ګورئ یو خبره تاسو ته مخې ته راشي نو هغه پوره ګورئ نیمه مه ګورئ ځکه چې هغه بیا د فساد جوړېدلو خطره پکې لکه څنګه چې اوس دې کې جوړه شوه دغه شانتي یو خبره ستاسو وړاندې راشي نو هغې پوره تصدیق کوئ او د هغې پوره تحقیق کوو بیا د هغې نه پس خبره کوو. اوس چې دی دوی پکې پوره یو میسج ورکړی دی خو خلکو د دې اولنی روح راغشتی دی او په هغې باندې ترکیبونه شروع کړي دي.